خلیلزاد هغه ژمنه افشا کړه چې غني ورباندې عمل نه و کړی. سلام ستړي مشئ، زموږ پامیر پلس چینل ته په خیر راغلی. ملګرو که غواړئ پوه شئ ویډیو تر اخره وګورئ. د افغانستان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو پخوانی استازی زلمی خلیلزاد وایي چې د افغانستان پخوانی ولسمشر اشرف غني له ده سره یوه ډیره مهمه ژمنه کړې وه چې په هغه یې عمل ونه کړ او د دې د ژمنې ماتول د دې سبب شول چې ډیرې ستونزې پیدا شي. خلیلزاد وایي کله چې غني په واقعي ډول دا نه منله چې امریکا دې د افغانستان څخه ووځي، خو کله چې په وتلو پیل وشو نو هغه ماته وویل چې زه اوس آزاد او خپلواک شوم. اوس به زه په خپل افغاني شکل سره مبارزه کوم او په 6 میاشتو کې به هر څه سم کړم. خلیلزاد دا وایي چې غني ویل 6 میاشتو کې خپل مخالفین ماتوي، خو د صرف څو ورځې هم تاب رانه وړ. ملګرو دا به زموږ چمتو شوې ویډیو د لا ښکلې ویډیوګانو لپاره زموږ پامیر پلس چینل سره اوسئ. تر بلې ویډیو ښه وخت ولرئ.